د هیواد په ځینو بندونو کې د اوبو د کچې له زیاتېدو هیله مند دي. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي په هیواد کې د وروستیو ورښتونو په پایله کې د کابل قرغې بند، د غزنی ولایت سلطان بند او د هرات ولایت پاشدان بند کې د اوبو کچې زیاتوالی موندلی دی. د دغه وزارت مسؤلین همداراز ټینګار کوي چې په دغه زیرمتونونو کې د اوبو د کچې زیاتېدل د کرنیزو ځمکو خړوبولو، د خوراکي امنیت ښه کېدو، د اوبیزو سرچینو پیاوړتیا او د برېښنا تولید ظرفیت کې اغېزناک او ښه زیری دی. د وروستیو ورښتونو په نتیجه کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې بندونو ته د پام وړ اوبه راغلي دي چې دا د اوبو سرچینو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې هیلهمندي ورکوي. د الله جل جلاله د دربار څخه د لا رحمت او د خیر د ورښتونو هیله لرو. یو شمېر چاپېریالي کارپوهان د دوامداره باران ورښت تر ځمکې لاندې د اوبیزو سرچینو پیاوړتیا کې مهم بولي. از نقطه نظر هیدرولوژیکی باران‌ها یکی از فاکتورهای اساسی در دوران آب، یعنی ایجاد واتر سایکل و همینطور حمایت منابع آبیمان، سرفیس واترمان و غنیسازی و همینطور در رشد پسنداز منابع آبهای زیرزمینیمان بدون شک نقش کلیدی دارد. در بخش آبهای زیرزمینی تغذیه مؤثر وابسته به نفوذ آب در خاک است. بارندگی‌های تدریجی باعث افزایش ریچارج آب، یعنی باعث افزایش آبهای زیرزمینی می شود. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په وروستیو کلونو کې د پرله پسې وچکالۍ شاهد او هیوادوالو په ځانګړې توګه کروندګرو له دې اړخه ډېر زیانونه لیدلي دي.